انسانانو دا کشف کړی چې د انسان هډوکي له مرګ څخه وروسته په اوسپنه او کاڼي باندې بدلیدلی شي چې همدې ته پیراټایز فوسیلز ویل کیږي. مګر د دې ذکر قرآن مجید 1400 کاله پخوا په سورة الاسراء کې کړی دی. نو دوی وایي کله چې موږ یو موټی هډوکي او خاورې شو نو آیا موږ به بیا له سره نوي ژوندي راپاڅول شو؟ نو دوی ته ووایه که تاسې تیږه او یا اوسپنه هم شئ بیا به هم را ژوندي کړی شئ. همدارنګه په قرآن مجید کې ډېر رازونه موجود دي چې نن ترې د یو څو ذکر په دې ویډیو کې کوو. آخري رازونه یې ډېر حیرانونکي دي، نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. موږ چې دا کومې اوبه څکو دا د دې نړۍ خپلې اوبه نه دي. ساینس وایي له نن څخه زرګونه کلونه پخوا دا اوبه د یوې اسماني ډبرې پر واسطه راکوزې کړی شوي دي کله چې دې ډبرې له نړۍ سره ټکر وکړ. کاش ډېرو دا قرآن مجید پخوا لوستی وای. قرآن مجید دا هم ذکر کوي په سورة المؤمنون کې او موږ له اسمانه له صحیح حساب سره سمې په یو ټاکلي اندازه اوبه راورولي او هغه مو په مځکه کې تم کړي. موږ په باوري توګه د دغې اوبو په لمنځه وړلو وس لرونکي او قادره یو. دا راز بیا ډېر حیرانونکی دی. د انسانانو او حیواناتو د حجرو د کروموزومونو شمیر هم په قرآن مجید کې ذکر شوی دی، مګر په پټ شکل. د قرآن مجید په سورة الزلزال کې د لفظ انسان څخه مخکې 46 حروف راغلي دي. تاسو به حیرانه شئ چې د انسان په حجرو کې هم د کروموزومونو شمیر 46 دی او په دې صورت کې د بیزو له نوم څخه مخکې 48 حروف راغلي دي چې همدا د بیزو د کروموزومونو شمیر دی. په دغه صورت کې د شاتو د مچۍ له ذکر څخه مخکې 14 حروف راغلي او د مچۍ په جسم کې هم 14 کروموزومونه موجود دي. په دې صورت کې د اسب له نوم څخه مخکې 44 حروف راغلي او د اسب په حجرو کې هم 44 کروموزومونه موجود دي. څومره جالبه خبره ده. ناسا دا اوس یو سیاره پیدا کړې کومه چې د 2 ستورو څخه تاویږي. پر دې سیارې کې تاسو کولی شئ چې 2 د لمر راختل او ښکته کېدل وګورئ. د دې نوم دی کیپلر 14b. دا ناسا په 15 سپتمبر 2011 کې کشف کړله، مګر همدا په قرآن مجید کې 1400 کاله پخوا ذکر شوي. په سورة المعارج کې خدای جل جلاله فرمایي نو نه زه د ختیځونو او لویدیځونو په څښتن قسم کوم چې بې له شکه موږ پر دې باندې قادره یو. آینسټاین د ریلیټیویټي تیوري ولیکله. د دې تیوري پر اساس ساینسدانانو دا کشف کړله چې دا فضا یا سپیس راکت کېدلی هم شي، یعنی دا راتاویدلی هم شي، چې همدا په سورة الانبیا کې خدای جل جلاله ذکر کړې ده. او هغه ورځ چې موږ اسمان داسې راونغاړو لکه په دفتر کې پاڼې تاو کېږي، په کوم ډول چې موږ لومړی ځل د هستونې پیل کړی او په هماغه شان به موږ بیا هغه دویم ځل تکرار کړو. دا یوه واده ده پر موږ باندې او موږ هرومرو د دې کار کوونکي یو. د دې سره دا راز هم ډیر د کمال دی. هر کله چې فضانوردان فضا ته خیږي نو هلته د دوی سترګې خیره کېږي او شیان واضح نشي لیدلی او ډیری ستورمزلې په فضا کې د سترګو له مشکلاتو سره مخامخ کېږي. قرآن مجید همدا په سورة الحجر کې ذکر کړی دی. او که موږ دوی ته په اسمان کې یو دروازه خلاص کړو او دوی په رڼا ورځ پکې ختلی وای، بیا به یې هم ویل چې زموږ سترګې غولول کېږي او پر موږ باندې کوډې شوي دي. په قرآن مجید کې د لمر په اړه دغه معلومات ډېر حیرانونکي دي. په لمر کې 92% هایدروجن او 8% هیلیم دی. په دوراني جدول کې د هایدروجن سمبول H دی چې په عربي کې ها کېږي. په قرآن مجید کې یو سورت دی د سورة الشمس چې شمس د لمر معنا ورکوي. په دې ټول سورت کې پوره 15 آیاتونه دي او په دې سورت ټول آیاتونه په ها سره ختمیږي چې دا یوازینی سورت دی په قرآن مجید کې چې هر آیت یې په ها سره ختمیږي. دا سورت د قرآن مجید یو نویم سورت دی. تاسو به په دې سره حیرانه شئ چې لمر د کائناتو له رشو کېدو څخه 1 میلیون کال وروسته جوړ شوی دی او د لمر او ځمکې ترمنځ تر ټولو کمه فاصله هم کوم چې د دې سورت نمبر دی. یوازې دا نه، د لمر د منځ حرارت هم 15 میلیون سلسیس دی چې دا د دې سورت د آیتونو شمیر دی. څومره د کمال خبره ده. ساینس وایي موږ چې دا کومه اوسپنه په مځکه ګورو دا په ځمکه نه ده جوړه شوې، مګر دا له اسمانه راغلی او همدا خبره په قرآن مجید کې په سورة الحدید کې فرمایلې ده خدای جل جلاله. او موږ اوسپنه راکوزه کړله او پر دې کې ډېر سخت د جنګ سامانونو د انسانانو لپاره پکې خیر موجود دی. څومره د حیرانتیا خبره ده. په شتون د دومره علم او پوهې بیا هم ځینې قرآن مجید د خدای جل جلاله کتاب نه بولي. افسوس د هغوی پر شتون شي. په نړۍ کې داسې هیڅ کتاب موجود نه دی چې د هغې په هر آیت کې د یو راز پټ وي. او 1400 کاله پخوا د یو انسان لپاره د دغسې کتاب لیکل یو ناشونی کار دی. په هغه وخت کې خو هغوی سره کومه ټکنالوژي هم نه وه، نو دا کار یوازې هغه ذات کولی شي چې پر هر څه قادر او واکمن دی
او بېشکه چې موږ ټول د هغه بندګان یو او هماغه ته به ورګرځو او بې له شکه چې پر دې کتاب کې هیڅ شک او غلطي شتون نه لري. د قرآن مجید ډېر رازونه موجود دي چې هغه به په نورو ویډیوګانو کې تشریح کړو. نو د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. بیا مو په خدای سپارم. د الله په امان.